سلامونه. ولسمشر غني د ننګرهار له چارواکو، ولسونو، میرمنو، مدني فعالانو او بیلابیلو اقشارو سره وکتل. هغه د خلکو له ستونزو اورېدو وروسته وویل یوه میاشت وخت راکړئ چې په واضح توګه یوې پایلې ته ورسیږو. ناټو راتلونکې میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا د وتلو پرېکړه کوي. د ناټو عمومي منشي ویلي 2021 کال د ناټو لپاره سخت کال دی، ځکه له افغانستان څخه وتل او پاتې کېدل دواړه خطر لري. په 2020 میلادي کال کې له ایران او پاکستان څخه کابو 8000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې ویلي تېر کال تر ټولو ډېر کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي دي. په تېرو 24 ساعتونو کې 140 تنه په ټول هیواد کې په کرونا وایروس اخته شوي دي. عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې موده کې 7 تنه مړه او 451 تنه نور بیرته روغ شوي دي. او د امریکا ملي شورا په رسمي توګه د نوي ولسمشر جو بایډن بریا تایید کړې ده. تر دې اعلان وروسته ډونالډ ټرمپ هم جو بایډن ته د واک د منظم لیږد ژمنه وکړه.